السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولي الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر اپ آیکون چې دی هغه چینج کړئ. مطلب په هر اپ باندې خپل عکس چې دی خپل انځور ولګوئ او خلک ورته ډېر زیات حیرانه کوي. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته وړوکی عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو قدرمنو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. همدا دغه اپلیکیشن لینک مو تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ. ټیک ده، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ چې تاسو د کم یو اپلیکیشن چې دی د هغې دغه آیکون چې دی هغه چینج کول غواړئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ټوټل اپلیکیشن ټوټل اپونه یې تاسو سره راواغستو. چې د کم اپلیکیشن تاسو تصویر چینج کول غواړئ نو هغه به تاسو څنګه چینج کوئ. په کیمرا تاسو چې کله تصویر باندې کلیک کوئ دلته کې فوټو آپشن تاسو له راکړی دی. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې که د ګیلري نه راغستل غواړئ نو سمپل په دې به کلیک کوئ، ایډ به راځي. دغه ایډ به واچ کوئ، د هغې نه بعد به بیا تاسو خپل تصویر ولګوئ. ټیک ده، خو ایډ به لازمي واچ کوئ کله چې د ګیلري نه خپل د موبایل له ګیلرۍ نه تاسو تصویر چې دی هغه پرې لګول غواړئ. د دې نه علاوه اوس که په ډایرکټ په کیمرا باندې تصویر وباسئ، ټیک ده، په ټایم باندې په کیمرې تصویر واخلئ او هغه پرې لګول غواړئ نو هغې کې بیا ایډ ته ضرورت نشته دی، تاسو بیا ډایرکټ لګولی شئ. دا وګورئ دلته کې تاسو له کیمرې آپشن راکوي. د دې نه علاوه دلته کې تاسو سره تیار تصویران هم شته دی، نور ډېر زیات که هغه پرې لګول غواړئ نو هغه پرې هم لګولی شئ. دا وګورئ نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د هر اپلیکیشن چې دی په هغې باندې خپل انځور خپل عکس چې دی هغه سیټ کړئ او خلک ورته حیران کوي. نو قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.